ما خو دا کمپله راوړې ده او لیلام کړې مې ده لیلامي تا غوندې زم کار کوم وروره څو یې اخلې څه ته یې ووایه والله که یو لسګون لرم چې نورې چیانم لرم یو لسګون لرم په دا ټول جب کې نو دومره غټ لیلام خو مې نه ده کړی چې په 10 روپۍ خرڅه کوم غټه پټه کمپله ده سلام علیکم سلام علیکم وروره څنګه جوړې بخیر قراري ده ښه یاستئ شکر څه حالم ده بس شکر ده زغال ټولو ما کور د خاطره دا سوځېدلي هغه څنګه وړي وروره خو بس نور د چا خبره د خلکو پسمانده وړم چې بخارۍ کې وسوځوم نوي چا خبره وسه نه لرم چې راوړم منډۍ کې کار کوم څه د چا خبره چې وړه غوړي سي بس امریسیام پاتې نه مې کور کې وړسته نه مې غوړي سته هېڅ شی هم نشته دا کمپله مې لیلام کړې ده او غواړم چې دغسې خرڅه کړم نو ته ودرېږې 100 روپۍ ګټم ولا نو هغه به الله ته پته نو دومره مونږ وسه نه لرو چې دا کمپله واخلو نه زه خو غواړم چې دا خرڅه کړم دا مې کاروبار دی اوس اخلي که نه ولا پیسې نه لرم چې پیسې مې درلوده ولې نه دې ځینو کې دا کمپلې ولې په کار نه راځي په ځان یې واچې ولې نه دا چې مثال سوځوم کمپلې لرئ که نه کور کې بس د چا خبره دومره لرو چې په ځان یې واچو او هغه هم داسې نه دي چې بس نوي نوي دي هغه هم زاړه دي چې بس کور کې بس مشکل نه حل کېږي مشکل پې نه حل کېږي ښه راځه نو داسې به وکړو توکل په خدای دا به زه په تا باندې خرڅه کړم او ارزانه در باندې خرڅوم ولا څه وایم نور ته اخلې یې که نه خو چې پیسې وې ولې نه مې اخیسته څو یې اخلې څه ته یې ووایه هو چې ما سره پیسې نشته نو چې به چیا واخلم ښایي 100 روپۍ لرې جب ولا که یو لسګون لرم چې نورې چیانم لرم یو لسګون ته راوباسه دا یو لسګون خو دې راوباسه یو لسګون لرم په دا ټول جب کې نو دومره غټ لیلام خو مې نه ده کړی چې په 10 روپۍ خرڅه کوم غټه پټه کمپله ده په ما درته ویل چې همدغه یو 2000 روپۍ راته خپله تمامه شوې ولا زه څه ویم قاري صاحب په ما درته ویل چې یو لسګون لرم چې اضافه هم نه لرم زه صحیح ده نو همدا 10 روپۍ به در باندې خرڅه کړم ورکې که نو ته باید چې نه لرم نه لرم بس دا کمپله واخله او راکړه 10 روپۍ 10 روپۍ مې دا کمپله خرڅه کړله نو دا 10 روپۍ دې بېرته واخله او ورسره دا 1000 افغانۍ نور هم واخله او په دې سره دې خپل مشکلات حل کړه چې د کور ضرورت دی هغه واخله صحیح ده صحیح کور آمدان بچیم لوی الله مې عزت وکړه